غني خلیلزاد ته که طالبانو پر غزني برید وکړ د سولې پروسه لغوه اعلانوم. طالبان نااعلان شوي لویو عملیاتو ته تیاری نیسي تر څو لوګر، غزنی، میدان وردګ، فراه او روزګان ولایتونه مرکزونه حد اقل د یوې ورځې لپاره ونیسي. په غبرګون کې ولسمشر غني کابل ته د خلیلزاد په وروستي سفر کې هغه ته خبرداری ورکړې که طالبان له لویو بریدونو په شا نشي د سولې پروسه لغوه اعلانوم او هغه مهال امریکا، طالبان او حامیان د شکایت حق نه لري. ولسمشر غني اروپایي ټولنې په کابل کې د امریکا سفیر، د انګلستان سفیر، د چین سفیر او د 18 نورو هیوادونو سفیرانو ته سره خپل پیغام شریک کړی دی. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل استخباراتي معلومات خپاره کړي چې طالبان د حقاني شبکې او القاعده په مرسته پر غزني برید ته تیاری نیسي او دې موضوع د ارګ په امنیتي او سیاسي غونډو کې د بحث وړ دغه موضوع افشا کړ. صحیحون معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو د خپلو 15,000 بندیانو په اړه د کوټې شورا په وروستیو غونډه کې پریکړه کړې پر حکومت د فشار او د سولې په خبرو کې د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره باید حد اقل لوګر، غزنی، میدان وردګ، فراه او روزګان ولایتونه مرکزونه د یوې ورځې لپاره سقوط شي. همداراز د حکومت د عایداتي سرچینو د کمزوري کولو لپاره باید د حیرتان او یقیني بندرونو لارې هم وتړل شي. طالبان د خپل دې پلان د نمایشي عملي کولو لپاره د لوګر پر لویه لار راووتل او په مقابل کې ولسمشر غني هم 13 ورځ دې ولایت ته سفر وکړ. سرچینو صحیحون ته ویلي 2 ورځې وړاندې کابل تر زلمي خلیلزاد د سفر پر مهال د همدې اعتراضونو له وجې رسنیز هم نشو. ولسمشر غني هغه ته خبرداری ورکړ که طالبان د سولې د ژمنتیا خلاف یو بل ګام هم واخلي ټوله پروسه لغوه اعلانوم او طالب او امریکا دواړه دي خبرو. افغان حکومت د سولې لپاره کوم انعطاف نه دی ښودلی. داسې نه کیږي چې تاسو غواړئ راشئ زه درته ټول حکومت تسلیم کړم. ولس نور د بریدونو زیاتېدو حوصله نه لري او که په یو ښار هم برید وشو بیا ګیله ونه کړي. سمدستي د طالبانو د قطر دفتر هم د کوټې شورا په دې پریکړه کې مداخله کړې او له همدې وجې ملا برادر پمپیو سره تماس کې شو تر څو د سولې هوکړې ته خپله ژمنتیا ورته بیا تازه کړي. ظاهرا ښکاري افغان حکومت د طالبان او امریکا د ټولو فشارونو په مقابل کې بندونه جوړ کړل او ترې روغ ووت. د بندیانو موضوع ته به هم تر څو راتلونکي ورځو پورې یوه حلالاله وړاندې چې امریکا او طالبانو ته به یې د ردولو چانس ډیر کم.